اوسېږي او که په اسلامي ملکونو کې اوسېږي په هغه تجارانو مې دا غږ دی د دې خوارانو موږ ماشومان ایستلي دي د قلعه خون په مکتب د بېغازي په مکتب او د قادري په لیسه کې موږ دا هلته اچولي دي او د کامي ورونه لګیا دي چای او ډوډۍ وله راوړي دغه سیلابونه چې راغلي دي دا تقریبا د 2-3 ورځې کېږي چې دغه بارانونه شروع دي او سیلابونه راغلي دي زموږ د مسلم آباد په کلي کې ډېر زیاتې ځمکې تقریبا موږ 1200 جریبه ځمکه لرو دغه 1200 جریبه ځمکه کې په یو 200 جریبه ځمکو کې به د اوبه روانې نه نور ټول فصلونه لاندې کړي دي کورونه هغه کورونه چې دلته خلک پکې اوسېده همدا اوس چې موږ دلته ولاړ یو خوا او شا دا ساحه دا ټول دا کورونه دي دا کورونه لاندې کړي دي خلک ترې وتلي دي دغه فارمونه یې وغورځول شاته کورونه یې غورځولي دي او دا مالي زیانونه هم رسولي دي د دې سره سره ځاني زیانونه همدغه دي چې دغه ساحه کې رینجر ولوېده په دغه رینجر کې زموږ 2 کسان شهیدان شو او دغه سیند چې راغی دغه دویمه ورځ ده چې اوله ورځ یې لږ کم و په دویمه ورځ باندې بیخي ډېر شو دغه زموږ طرف ته تقریبا 50 کور یې مکمل وران کړي دي ویجاړ کړي دي او 2 نفر یې زموږ د کورنۍ نه دلته په شهادت باندې ورسول چې هغې نه 2 نفر زموږ په لاس راغلي دي او 15 نفر اوس هم دلته لینجر کې بند دي اوس دغه ټول ورونه کومک او منډه ترله وایي اوس خدای دې وکړي چې پیدا شي په خیر باندې لا خو واخله کنه ولا کوم درې واري صفر بیان نه دا څنګه والے موږ د ولسوالۍ پرسونل او د ولایت نو د قومندانۍ نه څومره امنیتي ځواکونه چې هغه ټول راغلي دي د سیمې خلکو ته ډاډ ورکوو اطمینان ورکوو چې په هر امکاناتو باندې انشاءالله موږ تاسو ته رسیدګي کوو اطمیناني اوسئ انشاءالله که د هلیکاپټرو د لارې نه وي که د زمیني لارې نه چې د هر لارې نه انشاءالله حتی تر دې پورې چې مجاهدینو سره ټوپان هم شته دي هغه هم پسې راغلي دي ولسي خلک هم راسره راغلي دي امنیتي ځواکونه هلته ټول موجود دي دې خلکو ته انشاءالله موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې په هر حالت کې تاسو ته موږ رسیدګي کوو شپه ورځ موږ ته انشاءالله په همدغه ځای کې یو همدلته ولاړ یو تر څو دا ساحه کنټرول شوې نه وي دا اوبه وچې شوې نه وي او دا خل ټول ژغورل شوي نه وي موږ به تر انشاءالله تر هغې همدغه د ننګرهار ولایت د کامي ولسوالۍ همدا مسلم آباد سیمه ده چې له تېرې شپې راهیسې پکې سخت سیلابونه راوتلي دي او سلګونه کورنۍ زیانمنې کړي دي د دې سیمې خلک وایي چې ډېری کورنۍ امنیتي ځواکونو پر هوایي لارې او همداسې د زمیني لارې خوندي سیمو ته انتقال کړي دي او ډېری کورنۍ لا پاتې دي په همدې سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو رینجر موټر چې 7 تنه پکې سپارو ډوب شوی دی چې له دې جملې څخه 2 کارن ماشومان جسدونه راویستلي او 15 اوس هم دلته په اوبو کې پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره